د ماشومانو د حق غوښتلو په پار د کرکټ دا سیالي د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شوه چې له بېلابېلو لیسو څخه پکې زده کوونکو برخه لرله. د ننګرهار د مالیې رئیس حسیب الله شینواری وایي دا ډول سیالۍ کولی شي چې د ماشومانو د حق غوښتنې مثبت پیغام انتقال کړي. دغه کنوانسیون کې زده کړه او ښوونه او روزنه دا د ماشوم لومړنی او ضروري حق دی په خپل کورنۍ او په خپل والدینو باندې چې باید کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي او هغوی ته فرصت ورکړي چې زده کړې وکړي. په دغه سیالیو کې لوبېدونکي ماشومان خوښ دي او له حکومت او نورو بنسټونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو حقوقو ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو روښانه راتلونکی ولري. همدا ځوانان دي چې د هېواد د ملا تیر جوړوي. که چېرته موږ داسې ځوانان چې دوی د تعلیم پر ځای نور غلط کارونه وکړي یا مثلا شاخه کارونه وکړي او تعلیم او درس ونه وایي نو دا به زموږ د ټولنې دپاره په ډېر ضرر تمام شي. میچ هم راغو دا ځوانان د نشهیي توکو نه هغې نه بچ شو. همدا زموږ سیالۍ ده او موږ ډېر خوښ یو. د ماشومانو د خوندیتوب په پار په هیواد کې لسګونه مؤسسې او ادارې کار کوي چې دا سیالۍ جوړول یوه نمونه ده. خو لا هم په هیواد کې زرګونه ماشومان په سختو او شاخه کارونو بوخت دي چې راتلونکی اندېښمن دی. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.